د لوی شو چې پوه شو د خپرونې عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. خوښ یو چې د خپرونې د وخت په را رسیدلو سره یو ځل بیا زه عبدالواسع قانع او زما ملګری دل افروز زیرک ستاسو په چوپړ کې یو. درنو اوریدونکو ښوونه روزنه باید کوم اړخونه ولري؟ په دې خپرونه کې به همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه وکړو. بل د شاګرد د کرکټر او د ارزشي روزنه ده چې کوم کارونه ښه دي او کوم بد دي، د کوم شیانو سره علاقه پیدا کوم کارونه م خوښ نشي، سګرټ نه بد راشي او د ښه مطالعې نه ښه راشي او مکتب هم خوښ شي، نورو ته احترام او عادت وګرځي. دا درې وړه که یو ځای شي سره نو د تعلیم او تربیې د عمومي اهدافو ته د رسیدل لپاره یو جامع لاره ده. دا د ښوونې روزنې د چارو د یو ماهر غږ و چې بشپړه مرکه یې لږ څه وروسته راځي. نه ښوونکي صاحب، هغه هلکان له ما څخه ډېر غټ دي، هغوی زما خبره کله اوري؟ نه زویه، ته کولی شي چې هغوی له دې کاره څخه منع کړې. او دا هم د هغه لوست د بهیر یوه برخه وه چې پکې د ښوونې روزنې اړخونه په پام کې نیول شوي. د همدې خپرونې په پای کې به یې په بشپړه توګه واورئ. ښه ګرانو اوریدونکو، ځینې خلک داسې انګیري چې ګواکې ښوونه روزنه یوازې د پوهې ترلاسه کولو ته وایي، یا په بل عبارت په ښوونځیو کې باید زده کوونکو ته معلومات یا پوهه ورکړل شي. په داسې حال کې چې ښوونه او روزنه مختلف اړخونه لري چې عبارت دي له د پوهې ترلاسه کول، د ګټورو مهارتونو زده کول او چلندونه یا ادبونه. هوکې قدرمنو دوستانو، راځئ چې د ښوونې روزنې د اړخونو په اړه او دا چې څرنګه دا اړخونه په پام کې ونیول شي د ښاغلي ډاکټر صدیق ویرا مرکې ته غوږ شو. اصلا خو تعلیم و تربیه د دې دپاره ده چې یو مطلوب او مناسب نسل وروزل شي، د ټولنې د غوښتنو، د ټولنې د ضروریاتو مطابق، همچنان د متخصصینو د ثوابدید او د آخرینو لاسته راوړنو مطابق. په زده کړه کې د تعلیم و تربیه باید درې عمده عناصر دي د ښوونځي نه علاوه. یو ښوونکی دی، یو زده کوونکی دی، او ښه مواد دي. طبعا څلورم سړی پرې ور علاوه کولی شي چې ښه تدریسي روش دی، ځکه د مکتب او د تعلیم او د هر څه نه هدف دا دی چې هغه زده کړي او هغه فهم چې شاګرد باید واخلي، هغه مهارتونه چې شاګرد باید زده کړي، هغه باید په مکتب کې وشي. نو بناً د شاګرد ښه برخه اخیستنه، د شاګردانو ته موقع چې مکتب ته لاړ شي، مکتب ورته میسر وي، ښه معلمین چې وکولی شي کتابونه ښه تطبیق کړي او ښه کتابونه، دا هغه اساسي ابعاد دي د زده کړې. تدریس خو که عمومي اهداف په خپل ذهن کې وساتو چې د یو ښه نسل، مطلوب نسل روزل، د دې مطلوب نسل روزل دا باید داسې خلک وي چې یو څه شیان یې زده وي، چې هغه پوهه ده، حساب یې زده وي، لیکل یې زده وي، او تاریخ او جغرافیه او څه شی نور مسلکی او تخنیکی زده کړي. یو بل دا دی چې عملا یو د دې فهم نه کار واخیستی شي، د پوهې نه، یعنی مهارتونه باید ولري. تنها زده کړه چې په حافظې ته وسپارل شي او بیرته په دې سړی پوه نشي چې د دې اندازې نه چې ما دا زده کړې ده، د دې نه زه څه کار واخلم د خپله کورنۍ کې، په خپل ژوند کې، په خپله وظیفه کې، نو په هغه صورت کې به هغه زده کړه تنها حافظې ته سپارل وي او بې فایدې به وي. نو په دې اساس د جامع مجموعه د زده کړې دپاره هم پوهه ده، معلومات ورکول، معلم په پخوانی شکل یا په عنعنوي شکل راځي او درس تشریح کوي، دا د معلومات ورکول شول. بل شاګرد ته موقع ورکول چې یو څه مهارتونه زده کړي، مثلا حروف ولیکلی شي، جمع وکولی شي او لاس درست پرېمینځلی شي، د ښې هوا، ښه اوبو، خرابو اوبو تفکیک وکولی شي او یو څه کارونه په عمل کې اجرا کړی شي، دا د مهارت برخه شوه. بل د شاګرد د کرکټر او د ارزشي روزنه ده چې کوم کارونه ښه دي او کوم بد دي، د کوم شیانو سره علاقه پیدا کوم کارونه م خوښ نشي، سګرټ نه بد راشي او د ښه مطالعې نه ښه راشي او مکتب هم خوښ شي، نورو ته احترام او عادت وګرځي. دا درې وړه که یو ځای شي سره نو د تعلیم و تربیې د عمومي اهدافو ته د رسیدل لپاره یو جامع لاره ده، نسبت دې ته چې تنها پوهه شاګرد ته ورکړل شي او توقع دا وي چې دا شاګرد د مطلوب شخصیت شي په جامعه کې. که ښوونکی تنها راشي او لیکچر ورکړي، درس تشریح شي او ښوونکی صنف نه ووځي، په دې صورت کې تنها پوهه انتقال شوه. اما که ښوونکی کوشش وکړي چې زده کوونکو ته برخه ورکړي په زده کړه کې او فعالیتونه په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په هغې کې مهارت زده کړی شي،
تطبیقي مثالونه راوړي، تطبیقي تجربې راوړي، څو شاګرد وکولای شي چې د خپل زده کړې په عملي تطبیق او په ګټه پوه شي. نو د شاګرد برخه اخیستنه په زده کړه کې د هغې دپاره زمینه مساعدول، زده کړه د فعالیتونو د مثالونو د لارې، د تمرینونو د لارې، د تمثیلونو د لارې، او شاګرد عملاً عملی برخو د درس ته بول، مثلا یو جمع دوه زده کړل، بیرون ته بول چې دا یوه مڼه جمع دوه مڼې درې کیږي، څو هغه د محاسبې نه په خپل ژوند کې ګټه واخیستی شي. او په شاګرد کې لازمه علاقه‌مندۍ او تمایلونه او دلچسپۍ چې د جامع د ارزښتونو او اخلاقي، دینی او اجتماعي ارزښتونو سره سم وي. نو دا معلم کولی شي چې د تنها د لیکچر په ځای زیات فعالیتونه او عملی تطبیقي کارونه او د شاګرد لپاره برخه اخیستنه، دا چې په نظر کې ونیسي، ان شاء الله معلم به خپل رول په درست شکل ادا کړی وي. د ښاغلي ویرا مرکه مو واورېده. په مرکه کې مو واورېدل چې ښوونه روزنه 3 اړخونه لري: د پوهې ترلاسه کول، د ګټورو مهارتونو زده کول، او د مهمو موضوعاتو په اړه د احساساتو، عواطفو او آدابو زده کول. په بل عبارت په ډول ډول مواردو کې د مناسبو چلندونو غوره کول. همدارنګه دا مو هم واورېدل چې د دغو اړخونو په پام کې نیول د ښوونکو او زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي. رښتیا هم په ښوونځي کې باید دا 3 واړه خواوې په پام کې ونیول شي: پوهه یا د حقیقتونو یا ډول ډول نظریو پیژندنه، مهارتونه یا د یو کار د ترسره کولو وړتیا، او همداراز چلندونه یا ادبونه. ریښتینې او ګټوره ښوونه روزنه د ماشومانو سره په همدې 3 برخو کې مرسته کوي. خو دا چې د ښوونې روزنې دا 3 اړخونه په ښوونځیو کې څه ډول په پام کې ونیول شي او څنګه وده ورکړل شي، راځئ چې په عملي توګه یې زموږ د استودیو په ټولګي کې واورو. ګرانو زده کوونکو، څوک ویلی شي چې نننی لوست د څه په اړوند و؟ ښوونکي صاحب د څارویو په هکله. څه دې ویل چې لاس دې پورته کړی؟ ښوونکي صاحب، زه پوهېدم چې په څاروي باندې رحم کول د خدای جل جلاله د رضا سبب کیږي. ډېر ښه. کوم ډول څاروي ځواکمنه زویه؟ ښوونکي صاحب، هغه څاروي چې بې خطره وي. ښه، که اوس داسې وکړو چې همدا لوست په څارویو رحم کولو پورې اړوند وي، په لنډ ډول ماته او خپلو ټولګیوالو ته ووایه. ښوونکي صاحب، زه درته ووایم. ولې نور یې نشي ویلی؟ ولې نه ښوونکي صاحب، موږ ټولو زده کړی ده. ښه، مهرباني وکړئ تاسې. په څارویو رحم کول. یو سړي په لاره تېرېدو او یو سپی ولید چې ډېر زیات تږی شوی و، او همدغه سړی ډېر زیات ګناهګار هم و. کوهي ته ورنږدې شو او خپله خولۍ په خپله پګړۍ سره وتړله او کوهي ته یې کوزه کړه. اوبه یې راویستلې او سپي ته یې ورکړې او سپی له مرګ څخه خلاص کړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل یاران ته وفرمایل چې همدغه سړی په تږي سپي رحم وکړ. خدای تعالی دغه ټول ګناهونه وبخل او جنت ته لاړ. ډېر ښه هیلې ګلې. اوس تاسې ټولو پوهېدئ چې په څاروي باندې رحم کول څومره ثواب لري. د دې لپاره چې د خدای تعالی رضا حاصله کړئ، هیڅکله به څارویو ته نقصان نه رسوئ. ښوونکي صاحب، د دې لپاره چې خدای تعالی رضا حاصله کړي، هېڅکله به څارویو ته نقصان نه رسوو. ښوونکي صاحب، که زه بل څوک ووینم چې څارویو ته ضرر رسوي، اجازه به ورنه کړم. ښوونکي صاحب، زه به خپلو خویندو او وروڼو ته ووایم چې څارویو ته نقصان رسول ګناه ده. زه پوهیږم چې تاسې ټول زده کوونکي ښه زده کوونکي یاستئ. تاسې ټول داسې مهارت پیدا کړ چې هم په خپله څارویو ته نقصان نه رسوي او هم به نور پوه کړئ چې څارویو ته نقصان رسول ګناه لري. ښوونکي صاحب، که موږ څارویو ته خوراک او څښاک ورکړو، دا به هم ثواب لري. ښوونکي صاحب، که موږ د څارویو ځای پاک وساتو، دا به هم په څارویو رحم وي. څنګه ښوونکي صاحب؟ ولې نه مینې ګلې؟ د څارویو د ځای پاک ساتل هم په څارویو رحم دی او هم ثواب لري. ښه زده کوونکو، تاسو په خپله څوک لیدلي چې څارویو ته تکلیف ورکړي؟ ښوونکي صاحب، زموږ په کوڅې کې غټ هلکان سپیانو ته تکلیف ورکوي. ښه ګرانه کاروانه، ته څه نه ورته وایې؟ نه ښوونکي صاحب، هغه هلکان له ما څخه ډېر غټ دي. هغوی زما خبره کله اوري؟ نه زویه، ته کولی شي چې هغوی له دې کاره څخه منع کړې. څنګه ښوونکي صاحب؟ که ته هم دا نن ورځ دا خبره د هغوی پلار ته وکړې، ممکن پلارونه هغوی د دې کار څخه منع کړي. ښوونکي صاحب، که پلار یې زما خبره ونه منله، که ته اول سلام وکړې او اجازه وغواړې او بیا ورته په ډېر ادب سره خبره وکړې، زه ډاډه یم چې ستا خبره به ومني. صحیح ده ګرانه؟ صحیح ده ښوونکي صاحب.
یو ځل خو ته ماته ووایه. ښوونکی صاحب اول سلام اچو، بیا اجازه غواړم او بیا په ډیر ادب سره پلار ته خبره کوم. ډیر ښه زویه، ته هم ثواب ګټې. ښوونکي صاحب سپي په جنګ اچول هم ګناه لري. زموږ د کوڅې ماشومان سپي په جنګ اچوي. ګرانې هیلې، دا هم په څارویو رحم نه کول دي. ته ورته څه ونه ویل؟ نه ښوونکي صاحب. نن چې کور ته لاړه شي ضرور به د خپلې کوڅې ماشومان له دغه ناوړه کاره منع کوي. ښه ده ښوونکي صاحب، نن به ضرور دا د ثواب کار کوم. ډېر ښه زده کوونکو، کومه پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه ښوونکي صاحب. زه هیله لرم همدارنګه چې دلته مو څه وویل د خپل ورځني ژوند کې د تل لپاره فکر به ورباندې وکړئ، ځکه چې په څارویو باندې رحم کول ښه کار دی او هم ډېر ثواب لري. په ټولګي کې مو واورېدل چې ښوونکي لومړی یو ډول معلومات زده کوونکو ته ورکړل او د لوست په جریان کې ښوونکي زده کوونکو ته د ټولنې د ستونزو د حل او هوارولو مهارت او لارې چارې ورښودې او همدارنګه یې د حیواناتو په اړه چلند او عاطفه هم ورښودل. هوکې قدرمنو دوستانو، په همدې هیله چې درانه ښوونکي د ښوونې او روزنې دا درې اړخونه په پام کې ونیسي او ټولنې ته په پوهه، مهارت او آدابو سمبال ځوانان وړاندې کړي، خپله دا خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه چې عبدالواسع قانی، ماهره ناصري او نادیه رسولي د احمدشاه شیراني په تخنیکي ملګرتیا جوړه کړې وه، تاسو ته وړاندې شوه. که په دې اړه نیوکې، وړاندیزونه او یا پوښتنې لرئ نو په دې پته یې راولېږئ. د کلوله پشتې لوی سړک برېښنا کور ته مخامخ 114 کور د MSS دفتر، کابل، افغانستان. تر بلې دې پورې چې بیا به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی څښتن سپارو. نیکمرغه او بریالي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په خوښ شو